نو دلته د مازدیګر وخت کې سپین ږیري راغلل د موږ تاسو د بادام د میدان سپین ږیري وو دلته کورونه وو هغوی راغلل وایي دا خلک په تاسو باندې چالو نه کوي تاسو مشر څوک ده ما ورته ویل دا د موږ مشر د ملا جمعه خان صاحب مې ورته وښود د سره وغږېږي نو زموږ سره ناست وو مجلس کې وایي دا خلک داسې تصمیم لري چې تاسو باندې کودتا غوندې شکل کوي او دوی سلاوي نه ږدي او دوی مسله ګرځي تاسو مسله ګرځئ او سلاوي کښېنږدئ او تاسو پرې کوي هم دلته په هر ولایت کې داسې دا تفاهمنامه چې کومه تاسو کړي یا نه یې کړي یا کوم پرېکړه مو سره کړي دوی په دې ته ژمن نه دي مطلب نو مخابرات والات مرتویل مخابرین مولا اسماعیل نوماده خان اسماعیل خطي اول سره دوی سره اړیکه ټینګې کړه چې څه رقم چل ده په دې مازدیګر کې ورته وایو هغسې اړیکه ټینګه کړې وایي والا بصیر سالنګی وایي بېرته اوښتی ده او د مقاومت ډلې ته